په افغانستان کې د ماشومانو د نس ناستې ناروغي ډیره شوې ده. دا په کابل کې د اندرا ګاندي په نامه د ماشومانو تر ټولو لوی روغتون دی چې هر ورځ ورته په لسګونه په نس ناستې ناروغي اخته ماشومان راوړل کیږي او دلته بستریږي. دا ماشوم درې هفتې سوڅې خولې د لمنې نه وه زخته ډېرې جوته مې بوته هره جهته دلته مې څه راوست ښه درملنه ورته وکړه. نور دونه ناروغان راغل چې زخته ډېر یو 50 ناروغان راغل. دلته مریض راوړی دی لپاره د بستر مریضي دغه اسهال هم ده او استفراغ هم کوي او سینه هم ده. خوشحالي خو ټوله خوشحالي ده چې راغلو دلته بستر یې کامل د بستر دلته تداوي کیږي د دې نه غټه خوشحالي به بله کومه. د اندرا ګاندي روغتون ډاکټران هم په یاد روغتون کې د نس ناستې یا اسهال ناروغانو د زیاتوالي پخلی کوي. دوی د یادې ناروغۍ د زیاتېدو عوامل ځینې باکتریاوي وایرسونه د کورنۍ لخوا ماشومانو ته نه پاملرنه او د ځینو میندو لخوا ناوړه دودونه پالل بولي چې له کبله یې یاده ناروغي ورځ تر بلې زیاتېږي. ناروغان مو فوق العاده زیات دي. د شپې لخوا 10 یا 15 ناروغان لرو. کله چې دلته مراجعه کوي بیړنۍ خونې ته وړل کیږي او څه چې ورته اړتیا وي تطبیقوي ورته. بیا دلته یې د یوې یا 2 شپو لپاره بستروو چې ښه سي بیا یې رخصتوو. د افغانستان په کچه خو سیاته د اندرا ګاندي روغتون یو لوی روغتون د ماشومانو برخه کې زیاتره ماشومان خپل د کابل څخه د اطراف څخه دلته مراجعه کوي د سالاتو وارډ ته یا نس ناستې وارډ ته. نو بدبختانه به وایم چې زموږ مریضان خو ډېر زیات دي. د دې علتونه ډېر زیات دي. خپله باکتریایي دي ویروسي علتونه دي او زیاتره موږ تاسو په مملکت کې حفظ الصحه سمه نه مراعاتېږي. زیاتره مورګانې خپل ماشومانو ته سمه حفظ الصحه نه مراعاتوي. نو د دې له وجې هم اصالت منځته راځي او یا هم بعضې غلط رواجونه دي. زیاتره ماشومانو ته مورګانې په خپل وخت سره خپل شیدې نه ورکوي یا هم وایي چې زموږ شیدې کمې دي. د اندرا ګاندي روغتون د ناروغیو د ثبت څانګې مسؤلین وایي چې تیر کال په دغه ناروغي د اخته کسانو شمیر شاوخوا 2015 ښودل شوی وو خو څه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې دغه روغتون ته پر نس ناستې ناروغۍ د اخته راوړل شوو کسانو شمیر 832 ته رسېدلی او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د اندرا ګاندي روغتون د نس ناستې واټ ته په تیر 1401 کال کې شاوخوا 2015 ناروغ ماشومان راوړل شوي وو چې له هغې جملې بدبختانه 40 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د 1402 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مو 832 ناروغان درلودل چې له دې جملې بدبختانه باید ووایو چې د ډاکټر صاحبانو له هلو ځلو سره بیا هم 19 ماشومانو یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال له پیل څخه د سپټمبر د میاشتې تر 9مې پورې دغه سازمان د افغانستان په 333 ولسوالیو کې په مجموعي توګه د نس ناستې 1,52,728 سختې پیښې ثبت کړي دي. عبدالله حیدرزی CMG کابل.